السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د محترم مولوي صاحب او مشرانو په اجازه زه ډېر خوښ یم چې نن ستاسو منځ کې یم او د تاسو نه مننه کوم چې دلته هم تشریف راوړو. مولوي صاحب او ګران استاده د تاسو نه مننه کوم چې تشریف راوړو. خیر او زه غواړم چې څو خبرې د بیبي فاونډیشن یا بیبي بنسټ په هکله تاسو سره شریک کړم. بیبي بنسټ د یو میاشت را په دې خوا خپل ولس خدمت لپاره کار شروع کړی ده او دا زموږ لومړی ځل ده چې ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته راغلی یو. د حصارک ولسوالۍ خلک ډېر ښه خلک، میلمه پاله او غیرتمند خلک دی. د دوی میلمه پالنې نه منندوی یو. الحمدلله د الله په فضل موږ وشو کولی چې په دې مبارک میاشت کې 80 بېوزلو کورنۍ سره مرسته وکړو. په دې مرستنۍ بستې کې وړه، غوړي، چاکلیټ، خرما، مالګه او ورلګیت شامل دی. که څه هم ستاسو حق پر موږ ډېر دی خو موږ خپل وس مطابق دا بسته آماده کړی. امیدوار یو چې تاسو د منلو وړ وګرځېږي. بیبي بنسټ هم خیریه کارونه وروسته د الله په رضا شروع کړی دی او د دې نه هم پراخه پروګرامونه او برنامې د خلکو د هوساینې لپاره لري. انشاءالله دا پروګرامونه به د الله تعالی په توفیق به د افغانستان ګوټ ګوټ ته عملي کړي. او په آخر کې ځای لري چې مننه وکړم د هغو کسانو نه چې موږ سره یې مالي او ځاني مرسته یې کړی. مننه کوم ټولو د تاسو ټولو نه چې موږ سره مو همکاري کړی او خواهش مو دا دی تاسو نه چې موږ په دعاګانو کې هیر نه کړئ. له توجه نه مو ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له هر څه نه وړاندې د بیبي بنسټ راغلو استازو، کارکوونکو، په ځانګړي ډول انجینر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ، هر کله راشئ. ډېره زیاته مننه. تاسو په داسې وخت کې زموږ د کونډو، رنډو او یتیمانو، غریبانو لاسنیوی وکړ چې هغه د روزي مبارکه میاشت ده. دا هغه ساحه ده تاسې ټولو ته معلومه ده چې دلته یوه لویه کلا ولاړه وه. بدمرغه جنګونو موږ نه د دې کلا په سیر باندې ډېر شیان واخیستل. موږ ته یې په زرګونو کونډې، یتیمان، موږ ته یې وران کورونه، موږ ته یې غریبان پرېښي دي. نو تاسې نه ډېره زیاته مننه کوو چې په داسې حالاتو کې تاسې راغلئ او زموږ لاسنیوی یې وکړ. هر کله راسئ، الله یې تاسې اجر درکړي. الہ العالمین چې چا دا کومک کړی وي، چا مرسته کړې، منډه او ترړه کړې، مالي او ځاني، خدای ټولو ته اجر او ثواب ورکړي. الہ العالمین خصوصا مدیر صاحب عمر کې برکت واچوي. هغه مېرمن چې وفات شوې خدای جنت الفردوس په نصیب کړي. الہ العالمین ټولو مسلمانانو چې څومره منډې، هلې ځلې، نیکې مشورې ورکړي، خدای ټولو په عمر کې برکت واچوي. الہ العالمین دغه مسلمانان د تا د رضا لپاره په دې رمضان کې منډې او تکلیفونه ایستلي دي. خدای پاک د دې د سمې بندګي د الله په دربار کې قبول او منظور کړي او په آخر کې مو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله. الحمدلله موږ د دې یو ډېر شکردار یو. موږ ته دا خبر دی غریب او مظلوم ته دا خبره مرسته موږ ته راوړه او په پروردګار جل هر چا ته وس ورکړي چې همداسې غریبانو سره دا خبره مرسته وکړي او موږ ډېر خوشحاله. بیبي خیریه بنسټ نه ډېره مننه کوو، ډېر تشکر دې کوو. تعالی دې دوی ته اجر ورکړي چې غریبو خلکو باندې دغه مرسته وویشله. الله تعالی دې دوی ته اجر ورکړي.